السلام علیکم ملګرو. مفتی منیر شاکر صاحب د خپلو بریدو په حواله سره څه وایي. زه د ټول معلومات په تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو تر اخره وګورئ. د مفتی منیر شاکر صاحب بیان راغلی دی، دا هم په تاسو باندې ګورم. نو راځئ تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا ویډیو وګورئ. دا نه پس به موږ خپلې خبرې کوو. نو زه خدا منم چې زما بریتونه د شریعت خلاف دي. بریتونه یادوي مولانا صاحب ډیر زور یې دله درکړی دی. خرلی نشمه کني ستا د خوشحالولو دپاره به مې خرلي وو، ځکه یې نشم خرلی چې په تا هم ډېرې ښځې وغولېدې بیا به په ما هم وغولېږي. مکه چې رانه یریږي خو چې وایي چې بدماش دی سره نږدې کېږي به نه. تا له خو چې در نږدې شوي نه وي بیا کار خراب وي. الله دې رحم وکړي. نو زه خو دا منم چې زما بریتونه د شریعت خلاف دي. الله دې ما معاف کی، الله دې ما معاف کی. دا د سنتو خلاف دي. زه چاته دا نه وایم چې زما په شان بریتونه پرېږده، خو پریښي مې مولا تاله دي، صرف تاله مې پریښي دي. تا پې سوځوم. نور زه ښه پوهېږم چې دا د شریعت خلاف دي. ته خو یو شی ومنه چې زما د شریعت خلاف دی. ته خو اوسه پورې یوه خبره ونه منله. زه خو هره خبره منم چې دا مې غلطه ده، دا مې غلطه ده، دا مې غلطه ده. ته خو د سره غلطې ته غلطه وایې نه. نو الله فرمایي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خبره د یو الله منه. څوک چې درته وایي چې دا شی رسول الله مقرر کړی دی. ښه دوستانو، تاسو دا ویډیو ما سره وکتله چې مفتی منیر شاکر صاحب خبرې وکړلې. ډېر زیات مزاحیه بیان هم و، خو ما ویل تاسو سره شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سید جان افیشیل چینل ته هم سبسکرایب کړئ. اوس ما راکړئ اجازه. تو د لوی الله په امان.